سکون او حقیقی سکون که غواړي اطمینان او که حقیقی اطمینان غواړي د زړه خوشحالېده په صحیح معنو سره غواړي او چې دا ژوند په ښایسته طریقې سره غواړي هغه د الله دین ته واپس کېده دی مختصر لار ده او تفصیل یې کوم دی مختصر لار ده چې ته الله ته واپس شي ژوند به دې ښایسته شي ژوند به دې نه ښایسته کېږي چې الله تعالی لوی منصب درکړي ژوند صرف په دې نه ښایسته کېږي چې ته مخوري ځې ژوند په دې نه ښایسته کېږي چې جایداد در سره ډېر راسې زه درته ډېر خلک ښیم ډېر بې شماره د هغوی سره داسې جایدادونه وي چې حیران به شي ورته او تپوس ترې وکړه د هغوی په ژوند کې ذره برابر سکون نشته ډېر مالداران به درته وښیم کروړپتیان لکپتیان په ما پسې راغلي دي زه درته خپله خبره وکړم ما پسې ډېر مالداره خلک راغلي ډېر غټ خلک راغلي ولې وایي غمونه ډېر دي څه وظیفه نشته بېچیني ده څه وظیفه راسره نشته په سکون نه یم دغه راسره نشته څه وظیفه نو زه ورته لنډ دا دین سره څنګه یاره دین سره بس دکې ته واپس شه 2 ورځې مخکې ما ته یو کس د پاکستان نه ټلیفون وکړو او ډاکټر و ما ته یې دا وي زه ستا بیانونه اورم او په ما الحمدلله اثر کړی ده ما ته دا بیماري ده او دا مسله ده مسله یې بیان کړې ده ما تاسو ډاکټران یې پکار دی چې ته پې زما نه ښه پوهېږي وایي نه زما ستا په خبره یقین دی ما دا ټولې خبرې پرېږده ته زما بیانونه کم وخت نه اورې بس وایي لږ وخت کېږي ما مونځ اودس کوې وایي یو مونځ هم نه کوم قرآن تلاوت ذکر او اذکار هېڅ هم نشته ته زما نه بله څه وظیفه غواړې ته دې دین ته راواپس شي اوس مې شروع کړې ده لږه لږه مې شروع کړه ما بس ته نوره ښه شروع وکړه ته دې دین ته واپس شه او بیا ګوره که ستا دا ژوند الله د دې خوشحالو نه ډک نه کو نو بیا ما ته ووایه